dia, di, das. په الماني ژبه کې تر ټولو مهم ارتکلونه راځي چې نن یې تشریح کړو تر څو وپوهېږو باندې څنګه زه یو نامن یا اسم پېژندلی شم چې دا د دی ارتکل د دی ارتکل د دس ارتکل اخیستلی شي. د دی ارتکل ماسکولین ارتکل دی چې موږ یې د مذکر جنسونو یا د اسمونو په خاطر باندې استعمالوو. د دی ارتکل چې مؤنث ارتکل دی یا فیمینین ارتکل دی موږ یې د مؤنث جنسونو او نومونو په خاطر باندې استعمالوو. د دس ارتکل چې د نیوتروم ارتکل دی موږ یې د خنثی جنسونو یا د اسمونو په خاطر باندې استعمالوو. راځو موږ د دی نه شروع کوو. د دی ارتکل په درې طریقو سره موږ کولی شو چې یو نامن یا اسم وپېژنو چې هغه د دی ارتکل اخلي. ځکه په الماني ژبه کې دې ته ویل کېږي articles im nominativ. نو څنګه چې دا په نامیناتیف کې شامل دي او خصوصا دا بشتینته ارتکل دي نو په درې طریقو سره موږ پېژندلی شو. اول د بیولوژیکل سیکس له مخې مطلب د یو جنسیت له مخې لکه زه اول وایم ټول مذکر نومونه ټول مذکر انسانان صحیح شوله هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی فاټر لکه دی موټر دی زون دی انکل لکه ټول مذکر جنسونه یا انسانان هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو. په دې کې دویم ډول موږ وایو هغه مسلکونه چې د نارینه جنسیت مطابق وي هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی پیلوټ لکه دی آرست لکه دی مالر یا دی دولمچر. دویمه طریقه د بدایتون طریقه ده مطلب د مینینګ له مخې یا د معنا له مخې د څنګه کولی شم چې اسم پېژنم. راځو موږ شروع اخلو وایو تاګس سایتن د ټول د ورځو وختونه هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی ماګن سهار دی فورمیتاګ لکه د 10 نه 12 بجو پورې دی میتاګ غرمه دی نخمیتاګ مازدیګر دی آبن ماښام مګرم. په دې کې نخت یا شپه چې دا فیمینین دی نو هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو نو د شپې لپاره موږ د دی ارتکل نشو استعمالولی. په دې کې موږ دویم قسم وایو ټولې ورځې یا تاګه هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی مونتاګ دی دینستاګ دی میتوخ دی دونستاګ دی فغایتاګ زمستاګ زونتاګ د ټولو ورځو نومونو لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو. درې موږ وایو د فصلونو لپاره لکه په کال چې کوم څلور فصلونه وي هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی فرولینګ دی زومر دی وینټر دی هبست مطلب اوړی ژمی د یا پسرلی یا خزان دې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو. ټول د میاشتو نومونو لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی ینور دی اپریل دی اوګوست دی سپتمبر دی اکتوبر یا دی دسمبر صحیح شوله. بیا اخر کې موږ وایو ټول کار برانډز مطلب د موټرو کوم برانډز چې وي یا نومونه چې لري هغې لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو لکه دی بی ام وی دی فیغاري یا دی اودي دی ټویوټا دا د موټرو نومونه چې کوم دي د ټول لپاره موږ د دی ارتکل استعمالو. دریمه طریقه د نخ زلبه طریقه ده مطلب د وروستاړو طریقه یعنې که چې تاسو یو لغات سره مخامخ کیږي او دغه وروستاړي په اخر کې موجود وي نو تاسو پوهیږئ چې 95% دغه لغاتونه د دی ارتکل اخلي مطلب often most ډېر استعمالیږي. اول وایم لینګ لکه فایګلینګ معنا ډارن څوک چې ډېر زیات ویریږي لکه دویم وایم ایش لکه تپش ویل کېږي قالین په خاطر باندې استعمالیږي صحیح ده. دریم وایم اسموس لکه کاپیټالیزم نظام لپاره استعمالیږي. مخکیني درې وروستاړي داسې وو چې هغه موستلی په زیات 95% په اندازه باندې استعمالیږي. دلته نورې سفکسز یا موږ نور وروستاړي لرو چې په دې کې موږ خبرې کوو چې په زیات اندازه باندې کله دغه سفکسز یا دغه وروستاړي د یو لغات په اخر کې راشي نو تاسو پوهیږئ چې دغه د دی ارتکل اخلي لکه ایر وایم چې کافر یا ایر کافر ویل کېږي سوټکیس یا بکس ویل کېږي د سره وایم دی کافر انت لکه الیفانت مطلب فیله وایم دی الیفانت است کمپونیست د کمپوزر لپاره استعمالیږي صحیح ده. ایګر کونیش مطلب کینګ پاچا لپاره استعمالیږي وایم دی کونیش وایم اور معنا موټور لکه موټر اوټو لپاره استعمالیږي. ایر معنا لکه بیر معنا بیر سره کوم دی بیر ایرو لکه فریزو مطلب څه قهوې لپاره استعمالیږي قهوې څوک کار کوي وبخئ. انټي لکه کانټیننټ مطلب لکه براعظم نو وایم دی کافر دی الیفانت دی کمپونیست دی کونیش دی موټور دی بیر دی فریزو دی کانټیننټ دا هغه شیانو چې موږ په دی ارتکل کې استعمالولی شو.
دی ارتیکل یا فیمینین ارتیکل پرونی درس کې مو د دی ارتیکل تشریح کړو نن راځو د دی ارتیکل تشریح کوو چې سره کوم استعمالي په کومه طریقه باندې استعمالي سیدا راځو وایو دی ارتیکل یو فیمینین ارتیکل دی مطلب یو خزینه ارتیکل دی چې دا به د خزینه جنسونو او د سپینو په خاطر باندې استعماليږي خو چون اوس موږ نه پوهیږو زیاتره شیان هم د سیوي خنثا شیان او جاغله لپاره موږ هم باید دی ارتیکل استعمال په کومه طریقه باندې راځو په دغه ټول تشریح د موږ لیکل خلاص سره سیدا درې طریقې لري یو نړۍ طریقه چې د بیولوژیست گشتش لمخې بدايتون طریقې لمخې همدارنګه د نخزیب طریقې لمخې راځو دغه ټول موږ تشریح کوو خلاص سره سیدا بیولوژیست گشتش مطلب د جنسیت لمخې کله چې موږ غواړو د یو اسم پیژندنه وکړو هغه لپاره موږ سره کم کوو هغه لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو سره سیدا نو سره کوم هغه خو ګوري ورته لومړی موږ وایو ویبلشه پرزونن ویبلشه پرزونن کې خزینه انسانان هغه انسانان چې خزینه وي هغه لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو لکه سره کوم وایم دی موټر معنا مور دی توخته معنا لور دی انکل معنا لمسی یا دی تانتا معنا ترور مطلب دی فراو مطلب معنا خزه خو هغه شیان مطلب هغه انسانان چې هغه مطلب خزینه انسانان وي هغه لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو سیدا په دې کې دوی موږ وایو ویبلشه بیروفس نامن مطلب خزینه مسلکونه که هغه مسلکونه چې د خزو مربوط وي د هغې په خاطر باندې موږ د دی ارتیکل استعمالو لکه د سره هم وایم چې دی پیلوټن دی سټوډنټن دی ارشیتکټن وایم دی زنګرین یا دی تانڅرین مطلب کنه هغه چې د خزینه مسلکونو په رابطه باندې وي هغې لپاره موږ دی ارتیکل استعمالو لکه سره هم دی پیلوټن معنا پیلوټه دی سټوډنټن معنا محصله یا شاګرده صحیح ده دا د بیولوژیست گشتش لمخې د دې پېژندنه وه دویم موږ وایو د بیدایتینګ طریقې لمخې مطلب د معنا لمخې د څنګه پوهېدلی شم چې یو اسم یا نام هغه د دې ارتیکل اخلي د سره کوم وایم اول وایم څالن معنا نمبرې ټولې نمبرې که هغه د یو نیولې تر زر پورې وي که یو لک میلیونه پورې د ټول نمبرو په خاطر باندې موږ د دی ارتیکل استعمالو که سره کوم دی 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 10 دی 20 دی 30 دی 100 یا دی 1000 څه شو ټول لپاره څالن نمبرو په خاطر باندې موږ د دی ارتیکل استعمالو چې دی 1 2 3 ټول لپاره موږ دی ارتیکل استعمالو په دې کې دویم قسم موږ وایو چې فلوکسویکا شفا متغیره مطلب تیارو لپاره شفا د کشتیو لپاره او متغیر مطلب د موټر سایکلونو په خاطر باندې څه شو مثلا برقي موټر سایکل چې وي هغه ټول لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو لکه وایم دی بوینګ موږ د تیارو نمونه دي صحیح ده کنه یا وایم کنه دی اف زکسن مطلب کنه دی اف شپاړه د تیارو نمونه دي سره د ټولو تیارو په خاطر باندې موږ د دی ارتیکل استعمالو د کشتیو په خاطر باندې موږ دی ارتیکل استعمالو لکه دی ټایټانیک مطلب کومه کشتی چې نوم لري هغه لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو او متغیر در کې مطلب یاماها چې د مثال یو دغه د یو کمپنی د موټر سایکلونو سره کوم وایم دی یاماها صحیح شو نه دا د بیدایتینګ طریقې نه مخې وو درېمه طریقه موږ لرو د نخ زیلبه طریقه مطلب د وروستاړو نه مخکې د څنګه پوهېدلی شم چې یو اسم مطلب هغه د دی ارتیکل اخلي دلته موږ درې دانې ملګري تاسو ته لیکلي دي صحیح ده دغه درې دانې کاینټ شفت او هایټ صحیح شوله کله چې د هر یو په لغات په اخر سر کې دغه درې وروستاړي استعمال شولو تاسو به ډایرکټ پوهیږئ چې دا د دی ارتیکل اخلي لکه سره کوم کاینټ وایم لکه هلیش کاینټ مطلب برایټنس یا رڼا صحیح ده شفت وایم لکه من شفت لکه د فوټبال مشر لپاره په من شفت استعمالو سره کوم دی هلیش کاینټ دی من شفت وایم هاي معنا شون معنا برایټنس یا رڼا صحیح ده وایم چې دی شون هاي هغه لغاتونه چې د هغې په سر کې د کاینټ شفت او د هایټ وروستاړي راغلي وي هغې لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو صحیح ده د ملګري چې الویز همیشه بیا دویم قسم موږ لرو وایو 90% که چیرې دغه وروستاړي د یوې لغات په اخر کې راغلي وو هغې ته بیا موږ د دی ارتیکل استعمالو لکه آی کې لکه میوزیک لپاره صحیح ده ګوره موږ آی کې ورکړی دی صحیح لکه آی کې میوزیک اور لکه کلتور اور لکه کلتور ګور دلته راغلی دی دا مې وروستاړی دی صحیح ده یعنې دا 90% که چیرې دا نقضې به دا وروستاړی د لغات په اخر کې راشي هغې لپاره همیشه دی ارتیکل استعمالیږي ټیټ لکه یونیورسیټیټ انس لکه کانفرنس اوم لکه سایتوم او معنا لکه سیټواسیون میوزیک معنا میوزیک کلتور معنا کلتور یا کلچر چې مثلا د یونیورسیټ پوهنتون شولو کانفرنس سایتو معنا نیوزپیپر یا چېرته وایو ورځپاڼه سیټواسیون معنا حالت صحیح ده دغه ټول خلکو ته لکه ټیټ راغلی دی انس راغلی دی انجي راغلی دی بل او انجي صحیح شوله بیا موږ وایو سیټواسیون دا ټول مکمل هغې لپاره موږ د دی ارتیکل استعمالو راځو بیا به یو کتنه وبند کړو صحیح ده بیولوژیست گشتش جنسیت له مخې
weibliche Personen ښځینه انسانانو لپاره ډېر ټکي استعمالیږي. دی Mutter, die Tochter. weibliche Berufsnamen ښځینه مسلکونو په خاطر باندې د ډېر ټکي استعمالیږي. die Pilotin, die Studentin. دویم موږ وایو د Bedeutung طریقې له مخې مطلب د معنا له مخې Zahlen. Zahlen نمبر همیشه لپاره ډېر ټکي اخلي لکه die 1, die 2, die 3, die 4. Flugzeuge شبه متغیر مطلب کشتیګانې تیاري او همدارنګه موټرسایکلونو لپاره ډېر ټکي استعمالوي لکه دی بوینګ دی ټایټانیک دی یاماها. دریمه طریقه موږ وایو د نخ زبې له وروستاړو طریقه صحیح ده مطلب دا هغه درې وروستاړي چې دا به همیشه لغات په اخر کې راشي هغه به همیشه لپاره د ډېر ټکي اخلي لکه کای لکه هلشکای شف لکه منشف لکه دی منشف های لکه شونهای یا دی شونهای صحیح ده بیا موږ وایو دغه وروستاړي چې دا د لغات په اخر کې راشي هغې لپاره مونږ څه رقم کوو هغې لپاره مطلب 90% چانس شته چې دا د دې ارتیکل واخلي صحیح ده نو وایم هایکه لکه میوزیک او کلتور تک معنا یونیورسیټیټ eins معنا کانفرنس und معنا Zeitung او ان معنا سیتواسیون صحیح ده دا نن درس په خیر سره سبا ته ولا خیر موږ درس تشریح کوو موږ 9 بجې لایف مې راوړل خیر سره د اوس لپاره الله پامان چوز das die dir das Teil 5 د das پنځمه برخه دا راځو درس تشریح کوو das چې یو نیوتروم ارتیکل دی د خنثی جسمونو او انسانانو لپاره استعمالیږي مطلب کله چې مونږ د یو سیس جنسیت نه پیژنو هغې لپاره مونږ د das ارتیکل استعمالو په دې طریقو سره راځو موږ د das موضوع تشریح کوو لومړی طریقه د biologisches Geschlecht له مخې د جنسیت پیژندنې له مخې ټول نیوترال پرزونن هغه چې مثال د جنسیت نه معلومیږي هغې لپاره مونږ د das ارتیکل استعمالو لکه das Kind ماشوم د ماشوم جنسیت زه نه پیژنم چې دا نر دی که ښځه د هغې لپاره مونږ د das ارتیکل استعمالو یا das Ding مطلب یو څیز یا مثلا das Buch مطلب کتاب یا das Heft مطلب کتابچه د ټولو لپاره چې مطلب مونږ یې جنسیت نه پیژنو همدارنګه هغه شیان چې مثال خنثی شیان هغې لپاره مونږ د das ارتیکل استعمالو دویمه طریقه د Bedeutung طریقه د معنا له مخې راځو das تشریح کوو لومړی موږ داسې وایو substantivieta adjectiva مطلب هغه صفتونه صحیح شوله چې هغه د اسم په شکل باندې استعمال شي د هغې لپاره موږ د das ارتیکل استعمالو مطلب وایم غوټ مطلب سور رنګ ته ویل کېږي صحیح ده دا یو adjective دی نو کله چې دا یو صفت شولو او دا as a noun یا as a اسم استعمال شولو هغې لپاره زه کولی شم د das ارتیکل استعمال کړم لکه das غوټ صحیح شوله یا مثال وایم groß مطلب غټ دا یو adjective دی کله چې as a noun استعمال شي هغې لپاره das ارتیکل استعمالوم وایم das groß das klein das unbekannte مطلب د ټولو لپاره زه das استعمالوم صحیح ده دویم بیا داسې مونږ وایو چې substantivieta verben هغه وربونه یا هغه فعلونه چې as a noun یا as a noun استعمال شي د اسم په ځای باندې استعمال شي د اسم په شکل باندې هغې لپاره مونږ das ارتیکل استعمالو صحیح ده لکه وایم das schlafen das lesen das laufen das kaufen د ټولو لپاره مونږ د das ارتیکل استعمالو دریمه طریقه موږ لرو د ماتریالن مطلب هغه شیان چې هغه څیزونه وي صحیح شوله ماتریال وي صحیح شوله مواد وي هغې لپاره موږ das ارتیکل استعمالو صحیح ده لکه وایم میټال لکه وسپنه صحیح شوله لکه ګلاس هغې لپاره موږ das استعمالو یا هولز ټول لپاره موږ د das ارتیکل استعمالو دریمه طریقه د نخ زیلبه طریقه د وروستاړو طریقه د راځو کله چې کوم وروستاړی د یو لغات په اخر کې راځي څنګه پوهېږو چې دغه das ارتیکل اخلي لومړی موږ وایو لاین مطلب وړوکی د وړوکو شیانو لپاره استعمالېږي یو وروستاړی په شان لکه وایم فوګ لاین صحیح شوله فوګ روی کېږي غټ مرغه ته فوګ لاین ویل کېږي وړوکي مرغه ته لاین صحیح شوله دویم موږ نخ زیلبه که چې کله وروستاړو هغې لپاره موږ وایو شین لکه پیکشن صحیح شو کله چې پاکټ پر خبرې کوم لکه وړوکی پاکټ هغې لپاره زه پیکشن استعمالوم لکه میټشن لکه جینۍ زیاتره لکه هم په دې کې پوښتنه کوي چې ولې د جینۍ په خاطر باندې دلته موږ د شن دلته دې لپاره موږ د das ارتیکل استعمالو نو das ارتیکل دلته په الماني ژبه کې هم ځان لپاره یو اکسپشنس یا استثنایي شیان وجود لري چې هغې لپاره موږ مطلب دا ومنو چې دې لپاره das ارتیکل استعمالېږي ورته لومړی دا شوله دویم دا چې د شن وروستاړی دا چې هر کله د هر یو لغات په اخر کې استعمال شولو هغه به د das ارتیکل اخلي خو دا یو که چې هغه مثال میکشن وي که پیکشن وي صحیح شوله مطلب وړوکي شیانو په خاطر باندې چې هغه د شن یعنی شن وروستاړی واخلي د هغې ټول لپاره موږ د das ارتیکل استعمالوو هغه نر وي که ښځه وي که لغاتونه چې هر رقم وي یو څیز چې هر څه وي چې د شن ارتیکل اخر کې واغسته د شن وروستاړی اخر کې واغستلو هغې لپاره موږ څه کوو هغې لپاره موږ د das ارتیکل استعمالوو مخکې مو د لاین او د شین باره خبرې وکړې راځو د نورې وروستاړي هم وجود لري چې دغه وروستاړي کله موږ د یو لغت په اخر کې استعمال شو تاسو هغې نه پوهېږئ چې das ارتیکل اخلي لکه وایم it لکه bet یا das bet وایم توم لکه datum معنا تاریخ das datum وایم mint
medicament یا das medicament drug دوا لپاره استعمالیږي صحیح ده. eng لکه training یا das training وایم او که بیوغو معنا افیس یا دفتر ته ویل کیږي. نو که چیرې دا روستاړي د لغات په اخر کې راغله نو تاسو پوهیږئ چې دا د das article اخلي.